ما یو کار ته اراده کړې ده، تاسې بیا ماته په کمنټ کې لاندې ووایئ چې دا کار وکړم او که نه کړم. ډېر مهم کار ده، په دې باندې به کیدای شي کلونه تیر شي. د ښځو ته د ځانګړي کتاب په اړه باندې مې اراده کړې ده چې داسې یو کتاب ولیکم چې په ټول افغانستان کې چا نه یې لیکلی او دا ښځې په آینده کې له ټولو کتابونو نه بس خودکفا شي. داسې یو کتاب چې په هغه کې د ښځو دا ټول مسایل راغونډ شوي وي، هغه که د ښځو فکري روزنه ده، هغه که د ښځو تعلیم ده، هغه که د ښځو ښې خبرې او بدې خبرې دي، د ښځو پر وړاندې که ظلم او زیاتی او تاوتریخوالی ده، د ښځې او د خاوند حقوق دي، د اولاد تربیت ده، هغه ښځې چې زموږ په تاریخ کې تیرې شوي دي او نه هېرېدونکې ښځې دي، د هغوی قصې، د هغوی تاریخ راغونډ کړم او د ښځو ته بالاخره داسې معلومات ورکړو چې دوی له هر اړخه، هغه که ټولنیز اړخ وي، که د دوی په کورنۍ کې ژوند وي، که د دوی د اولاد تربیت وي، که خپل خاوند سره اړیکې، خپلو خپلوانو سره اړیکې، یعنې داسې یو کتاب وي چې د ښځو الف نه واخله تر یې پورې ټول مسایل پکې وي. د دې فهرست چې ما چمتو کړی ده تقریبا 9 صفحې صرف د دې فهرست شوي دي او غواړم چې په دې باندې له خیره کار پیل کړم. دا به شاید له مانه کلونه واخلي چې دا کتاب بشپړ شي. په ټول اسلامي نړۍ کې فقط یو عالم په دې برخه کې کار کړی ده او داسې تقریبا ډیرو جلدونو کې د ښځو ته کتاب لیکلی او زه غواړم چې دا ټول را مختصره کم، را لنډې کم او په یو جلد کې یا نهایت 2 جلدونو کې دا د خیره چاپ شي. کله ناکله مې په زړه کې راشي چې یاره دا کار کیدای شي نتیجه به ورنه کړي او ګټور به دومره تمام نشي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثره خویندې چې دي هغوی متاسفانه لوست او سواد نه لري، نو د دې په خاطر باندې دا کتاب به په مکتبو کې او په کتاب کې په بازارونو کې هم داسې پاتې شي. نو بیا مې په زړه کې راځي چې راځه دا معلومات ټول راغونډ که او دا ثبت که د آډیو په بڼه باندې په انټرنیټ کې واچوه چې هر څوک دا را ډاونلوډ کړي او په خپلو کورونو کې زنانو ته ولګوي، پلی کړي او زنانه یې په کورونو کې، تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په موبایلونو کې ورسره یې واوري او دا هر څه زده کړي. ستاسو په نظر باندې دا څنګه کار ده؟ کوم یو کار ته مخه وکړم؟ آیا لیکل به ښي او که نه فقط ثبت کړم او هغه بیا زنانه واوري او د دوی ژوند انشاءالله بدل شي؟ هر یو نظریه چې تاسو ته بهتر ښکاره کېږي حتما ماته یې لاندې په کمنټ کې ولیکئ او زه به خوشحاله شم انشاءالله چې ستاسو دا ښه نظریات ولولم او ترې مستفید شم.